السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاګردانو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او ورځ په خیر سره پیل کړې وي. د نن ورځې زموږ موضوع ده دویم ټولګي فزیک. موضوع مو ده د وخت اندازه کول، د کتلې اندازه کول، د اندازه کولو کاراتوب. لکه څنګه چې د څو ورځې زموږ درسونه په دې اندازه کولو کې دي، ټول سره تړلي دي، ټول یو موضوعات دي، هېڅ توپیر نه لري. خو بیا موږ دا وایو چې باید کتاب کې یو عنوان هم پاتې نه شي او موږ بیا هم بار بار ترې یادونه کوو. راځو خپل درس ته. لومړی د وخت اندازه کول. لکه څنګه چې تر پخوا څخه تر ننه پورې د وخت اندازه کولو لپاره بېلابېل وسایل وکارول شول. لکه پخوا وختونو کې به د وخت لپاره بیخي زیات شیان کارېدل. مثلا مخکې به وخت چې د سیور څخه به هم معلومولو. کله به چې د واز سیوره وکړه نو پخوا وختونو خلکو به د سیور څخه وخت او ساعت معلومولو. د شګو څخه به یې هم معلومول چې شګې به یې دیګ ته واچولې او د تنګ سوري لارې به بلې خوا ته تویېدې. له هغې څخه به یې هم وخت معلومولو. د دې قسم نور زیات قسم طریقې به پخوا خلکو استعمالولې. خو اوس مهال تقریبا 900 کاله پخوا چې ده ساعت کشف شولو. لکه څنګه چې دغه ساعت لکه څنګه زموږ په لاسونو کې دی، دغه ساعتونه موږ ته یا ساعت و منټ و ثانیه موږ ته دا شیان راښایي. یعنې کوچني وختونه موږ ته نه ښایي، یوازې موږ ته ساعت ښایي، ثانیه ښایي او منټ دقیقه موږ ته ښایي. خو د ثانیې څخه کوچني وختونه چې دي دې لپاره بیا ځان ته یوه آله ده چې د کرونومتر یا په انګلیسي کې سټاپ واچ ورته وایي. سټاپ واچ ورته وایي، کرونومتر یا سټاپ واچ. دا یو ډول قیدي ساعتونه دي. د ځغاستې یا د منډې په سیالۍ کې ترې ګټه اخیستل کېږي، یا په هغه ځای کې ترې ګټه اخیستل کېږي چې ډېر کم وخت یو کار اجرا کېږي. هر کله چې مثلا که چېرته استعمال یې وښیو، هر کله چې یوه د ځغاستې د منډې سیالي پیلېږي نو د پیل کېدو څخه په همزمان کې سټاپ واچ پیلېږي او په ختمېدو کې پای ته رسېږي چې موږ ته ډېر کم وخت موږ ته په ګوته کوي. دا چې د ثانیې څخه کم وختونه موږ ته په ګوته کوي. یعنې د یو سټاپ واچ چې ده د یوې ثانیې سلمه برخه ده. د یوې ثانیې سلمې برخې ته سټاپ واچ ویل کېږي. د یوې ثانیې سلمې برخې ته سټاپ واچ ویل کېږي. یعنې خلاص داسې ویلی شو چې پخوا دغه لپاره د وخت لپاره بېلابېل طریقې کارول شوي دي. خو اوس وخت کې چې دي ساعتونه کارول کېږي، ګړۍ کارول کېږي. زموږ په لاسونو کې دي چې دا ساعتونه موږ ته ساعت، دقیقه او سکنډ راپه ګوته کوي. ځینې کوچني وختونه موږ ته نشي ښودلی. د کوچنۍ وختونو لپاره موږ ته کرونومتر یا سټاپ واچ په نامه یوه آله ده چې موږ ته ډېر کوچني وختونه ښودلی شي. او اوس راځو د کتلې اندازه کولو ته. لکه څنګه چې مخکې موږ ویلي وو چې د کتلې د اندازه کولو واحد څه ده؟ کیلوګرام ده. د کتلې د اندازه کولو واحد کیلوګرام ده. خو نن سبا زموږ خلک وزن ته هم کیلوګرام استعمالوي. کتلې چې شاید تلي نو کیلوګرام ورته کوي. لکه څنګه چې دوی چې د کتلې او د وزن ترمنځ هېڅ توپیر نه کوي، خو د کتلې او د وزن ترمنځ توپیر موجود ده. او دلته توپیر باندې ځکه نه غږېږو چې دا د یوم ټولګي مطابق خبره نه ده، د لوړو سیمبولو خبرې دي. انشاءالله په لوړ ټولګي کې به تاسو ته موږ په باندې وغږېږو. خو دومره موږ ویلی شو چې د کتلې د اندازه کولو لپاره ځان ته یوه آله ده او د وزن د اندازه کولو لپاره ځان ته یوه آله ده. لومړی راځو د کتلې د اندازه کولو لپاره آله وایو. د کتلې د اندازه کولو لپاره آله چې ده دوه پلهیي تله ده. دوه پلهیي تله. د دوه پلهیي تلې په واسطه موږ کولی شو چې یوه کتله اندازه کړو، د یوه جسم کتله اندازه کړو. تاسو به په دوکانونو کې لیدلي دا ډول یو شکل لري. دا هلته یو شکل لري. دا هلته یو شکل لري دوه پلهیي تلې. دا ځای کې جسم کېښودل کېږي او دا ځای کې کیلوګرام ښودل کېږي. یعنې هر کله چې دلته ته یو جسم کېږدي او دلته مثلا دلته ته یو 2 کیلوګرامه کېښودلو، دلته به ته د دومره جسم دومره مواد ور اچوې چې د دوی کندو ته د توازن علامې شته د برابرۍ. دلته که سره یو ځای شي، سره یو شان شي نو دغه جسم به 2 کیلوګرامه وي. نو هر کله دا شی ته اندازه کړلو نو دا به د دغې جسم کتله وي. مثلا د دغې جسم کتله څه شوه؟ 2 کیلوګرامه کتله لري. مثلا بوره دې کېښودله،
بوره دې ور واچوله 2 کیلوګرام بوره دې ور واچوله دا بوره 2 کیلوګرامه شوه نو موږ ویلی شو چې دې بورې کې تاسو 2 کیلوګرامه ده ځکه چې د دوه پلهیي تلې په واسطه تاسو په دوکانونو کې به لیدلې وي د دوه پلهیي تلې په واسطه د یوه جسم کتله اندازه کېږي خو وزن چې ده هغه بیا د فنري تلې په واسطه اندازه کېږي فنري تله هغه چې دا فنري تلې په واسطه اندازه کېږي وزن تاسو به دا ډول شکل یې تاسو به لیدلی وي تاسو یو ډول چنجاک لري یاست یو ستن لري یاست عددونه لري دا کله چې د وزن ور واچوئ نو د ستن یو بلې خواته کېږي تاسو به دا ډول تلې لیدلي وي فنري تلې ورته وایي چې د دې تلې په واسطه د یوه جسم وزن اندازه کېږي او تاسو به اوس مهال کې نوې تلې هم راوتلي دي چې کمپیوټري یا ډیجیټلي تلې ورته وایي تاسو به لیدلي وي چې په واسطه هم کولی شو یو شی اندازه کړو چې هغه موږ ته په اتوماتیک ډول سره موږ ته د یوه جسم اندازه ښیي په کمپیوټري دلته وایو کمپیوټري صفحه یې موږ ته په باندې ښیي او بل چې دا لکه څنګه چې په دې باندې مخکې مو ولیدو خاص څه نه دي پکې پاتې بل د اندازه کولو کراتوب یا دقت د اندازه کولو کراتوب یا دقت په څه معنی اندازه کولو کراتوب یا دقت په دې معنی چې یو جسم څومره شی اندازه کولی شي اخري حد یې څومره دی تر ټولو کم حد یې کوم یو دی چې دی اندازه کړي مثلا که چېرته یو خطکش په نظر کې ونیسو دا یو خطکش که چېرته په نظر کې ونیسو موږ یوه سنتي دوه درې یوه دوې درې څلور سنتي ده په دې کې 10 میلی کې دي یوه دوې مثلا 10 میلی تاسو فرض کړئ مثلا 10 میلی دي که نه تاسو یې فرض کړئ دا اوس سانتي متر دی ښه نو دغې خطکش دا خطکش چې دا سانتي متر شی هم اندازه کولی شي تر 3 سانتي متر پورې او میلی متر شی هم اندازه کولی شي تر 1 میلی متر پورې شی اندازه کولی شي خو د 1 میلی متر څخه کم شی دا خطکش نشي اندازه کولی موږ نشو کولی چې 1 میلی متر څخه کم فاصله موږ په دې خطکش باندې اندازه کړو نو موږ ویلی شو چې د دې خطکش کراتوب څومره ده کراتوب یې مساوي څومره ده د 1 میلی متر څخه ده یعنې دا خطکش چې ده هغه کمه فاصله تر ټولو کمه فاصله چې موږ د خطکش په واسطه اندازه کولی شو هغه 1 میلی متر ده نو موږ کولی شو چې ووایو چې د خطکش کراتوب یا دقت ولی څومره ده یعنې څومره شاید دقیق اندازه کولی شي هغه 1 میلی متر ده یعنې 1 میلی متر څخه کم شی به نشي اندازه کولی که چېرته موږ د مثال په شکل سره ووایو که چېرته موږ د کاغذ یوه پاڼه که چېرته یو څوک ووایي چې د کاغذ یوه پاڼه 10 سانتي متره ده یو کاغذ راواخلي او په متر کې ووایي چې د کاغذ یوه پاڼه چې ده 10 سانتي متره شوه او 15 میلی متره شوه دا خبره چې ده بالکل 100% کې صحیح ده ځکه چې هغه خطکش چې موږ رسم کړی و که چېرته په هغې خطکش باندې یا په نورو خطکشونو باندې اندازه کړي ځکه د خطکش د سانتي متر او میلی متر دواړه اندازه کولی شي میلی متر اوږدوالی هم اندازه کولی شي او سانتي متر اوږدوالی هم اندازه کولی شي دا خبره بالکل صحیح ده خو که چېرته یو بل نفر راشي وایي چې نه دغه د کاغذ اوږدوالی چې ده 10 میلی متره او بخی 10 سانتي متره اوږدوالی او 15.2 میلی متره اوږدوالی لري د کاغذ اوږدوالی څومره ده 10 سانتي متره او 15.2 میلی متره دومره اوږدوالی لري دا خبره 100% کې غلطه ده ځکه چې موږ مخکې وویل چې د خطکش کراتوب چې ده یعنې خطکش کراتوب تر 1 میلی متر پورې دی یعنې سانتي متر هم اندازه کولی شي او 1 میلی متر اندازې پورې یو شی اندازه کولی شي تر هغې کم شی نشي اندازه کولی دلته د 15 میلی متر شول دا دوه چې ولې د اشارې نه اخوا ته دا د میلی متر څخه کم واحد یعنې یوه کمه فاصله ده د میلی متر څخه هم کوچنۍ فاصله ده نو موږ وویل چې خطکش د میلی متر څخه کم شی نشي اندازه کولی نو دا دلته بیا ولې 15.2 میلی متر راخیستي دي د 15 خو میلی متر شوه دا دوه د میلی متر څخه هم کوچنۍ فاصله ده هغه د خطکش هغې اندازه کولو څخه عاجز دی د خطکش کراتوب دومره نه دی د خطکش کراتوب تر 1 میلی متر پورې دی ځکه دا خبره غلطه ده نو تاسو به انشاءالله د خطکش د اندازه کولو په کراتوب باندې پوه شوي وئ چې کراتوب څه ته وایي یعنې د یو جسم یا یوه آله هغه تر ټولو کوچنی حد چې دا اندازه کولی شي د هغې جسم د هغې آلې د کراتوب په نامه یادېږي نو دا و د نن ورځې درس
او دا فصل هم پای ته ورسېدو او راتلونکی کوم د لومړي فصل تمرین چې دی هغه به زه انشاءالله تاسو سبا حلوم او تاسو ته به زه وړاندې کوم او نور مو وخت نه نیسو د خدای سامان.